د کابل ښار په واټونو کې ډیری وګړو د فقر او بېوزلۍ له امله سوالګرۍ ته مخه کړې چې ورځ تر بلې یې په شمېر کې زیاتوالی راځي او خلک د خیر غوښتلو ته مخه کوي. خو استازه د اسلامي امارات امیر د رئیس الوزرا لومړي مرستیال او د کابینې د اقتصادي کمیسیون مشر ملا عبدالغني براده ته امر کړی دی چې دغه سوالګر باید نور ټول سړکونو او واټونو څخه راټول کړای سي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د کار مرستیال مولوي مخدوم عبدالسلام سعادت وایي چې دوی به لومړی دغه اشخاص او افراد بایومتریک کوي او وروسته به هغه کسانو ته چې د کار توان لري د حرفوي او فني زده کړو ترلاسه کولو وروسته د کار زمینه برابروي. هغه کسان چې د مسلک له مخې سوالګري کوي او یا یې هم موخه د امارات بدنامول او د امنیت خرابول وي باید عدلي او قضایي ارګانونو ته ور وپېژندل سي. خو هغه ډله وګړي چې واقعا مجبور دي او د کار توان نه لري هغوی ته د ژوند کولو ځای او همداراز د ژوند ټول امکانات برابروي. هغه سوالګر چې واقعا اړ دي او هغوی چې د کار توان لري د کار او ټولنیزو چارو وزارت فني او حرفوي زده کړو ریاست په همکارۍ هغوی ته تعلیم ورکوو او هغوی چې کار نشي کولای د افغانستان اسلامي امارات هغوی ته امن ځایونه ورکوي او نفقه یې هم برابروي. د سړکونو پر مخ سوالګر چې ډیره یې ښځې او ماشومان دي وایي چې دوی د امکاناتو د نه موجودیت له امله سوالګرۍ ته مخه کړې ده او له همدې لارې د خپل ژوند چارې سمبالوي. زهرا یوه له دې سوالګرو څخه ده. نوموړې وایي چې کونډه ده او د دریو یتیمو بچو مسؤلیت ورتر غاړې دی. د دې په وینا چې هغه نور هیڅوک د خپل لاسنیوي او حمایت لپاره نه لري نو اړه ده چې د سړک پر سر خیرات وغواړي. دا وایي چې په ورځ کې 2.5-3 افغانۍ ګټي چې ایله د ژوند ځینې اړین ضروریات ورباندې پوره کیږي. د زهرا په وینا چې که چیرته دولت د دوی لاسنیوی وکړي او د ژوند کولو امکانات ورته برابر کړي نو نور به هیڅکله واټونو ته د خیر ټولولو لپاره راونوځي. بیوستم خرچاور ندارم. کونډه یم څوک د کار لپاره نه لرم. یوه معیوبه لور لرم. زوی مې 12 کلن دی کار نسی کولی. مجبور یم 6 کاله کېږي چې خاوند مې مړ شوی دی. 3 واړه ماشومان لرم له مجبورې سوال کوم. مجبور یو کار نسته چې کار وکړو او خپل ډوډۍ پیدا کړو. څنګه وکړو؟ له مجبورې ورځې د سړکونو سر ته راوتلی یو بل کار نسته. بلخوا د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې په تیر یوه کال کې یې 13,323 تنو داخلي سوداګرو ته او همداراز 1,290 تنو بهرنۍ وګړو ته د کار جوازونه ورکړي دي چې ډیر شمیر خلکو ته پکې د کار زمینه هم برابره سوې ده. 17,323 تنو ته مو په داخل د افغانستان کې د کار جوازونه توزیع کړي دي. په ټوله کې مو 1,290 تنو بهرنیو وګړو ته د کار جوازونه ورکړي دي چې دا په یوه کال کې لویه لاسته راوړنه ده. خو دا چې د سرپرست حکومت د ژمنې پر اساس په کابل ښار کې شته سوالګرو ته څومره د کار زمینه برابره سي او له کابل ښار به دغه کسان راټول سي وخت به ورته ځواب ووایي. مریم هوتک، CMG، کابل.